ادم خواه چې کومه دی بیټا مغول سره سار په سار شوی دی زین ورسې کوږ شوی دی د خبره یې ونه اورېدله اوس یې تنه تېر کړو اوس یې ودرولی دی ادم خان لټوي جان خاخ دی شپېته روان د دولس زره پاس کې نومتلي دی یو یو ډاس کېږي څوک په نیزو سره وایي څوک په هوښو سره ولي آینه تار دی خانه داسې ورېږي لکه د پر سري باران پسې ادم خان ته سترګې نشي غړولی مخې واړولو میروګي ته ننداره وکړله نو سړو کې ګرد ولیدو د یو وزنې سړا سپور دی د کندې نه چارې ګډګډي لیکن تیرا ادم خان شتونه دغ سړي پوښتنه وکړه دا څوک دی دا اوس چارې ګډګډي وسې وسې خطا کړی داسې ځای کې دی ته میروګی ادم خان ځان سره سوال کوي یو چښتنه یا دا بیټا مغول رسم کې ته د مور سر وایي یا لیوني وروره وایي به ته چې دی غږ ورته کوي او خلیوان څنګه یې ته نښه وروره په نښې وایي د پکاره نښه اورېده دا شایي د سړي دې تنسکار وشي که څنګه یې ورور دی یا د پکړي غږ د دین یا میروګي ادم خان دی څه څه یې وړاندې ورسته رسي الله ورسېږه اخري سلګۍ کې دی ته میروګی دی اوس یې ماس کړی دی دې دغه ته ادم خان لیدلي ته رسي یاري کې به ځان سره یوه چرباسه ونیږي
کله دا آدم خان دغه حالات کې د سوال یې وکړو چې خپل ورور ورسېږي دې ده کې آدم خان څه ویره غوننداره یې وکړله آدم خان یې ولید آدم خان سترګې د میرګي سترګې لاندې باندې شي ډېر خوشحال شو ته وروره تا نه خو خدای مار مخکې کړ چې ته نه وې ورته زه خبر وکړم میټا مغول مخ ته راوړل چې څه کوي میرګي چې ته څه کوي نیونیا ولې ورکې د کندو ته غورځېدلي دا خو د جلکۍ ملکۍ په اړه ځان سره ګرځم نو توري سړی نه دی خو ډولي سړی دی د پرسني کلن ښځه ور مخکې شه ورو ډېر په کار ورکړم دې نه راوښود میرګی آدم خان یې ته شوله شوله خړه واشه ځوان یې دا رکاب واس رکاب نه خلاص و په قرار میرګي ورته ویل ته بخښه آدم خان هغه دغه میټا مغول ورته ویل څوک څه میرګیه ای څو سړی شته ته هغه چې کومه دک سره معلومه که که هغه تا مړ کړلو هغه یې تا ذمه راخیستې دی تا یې د انګیر بسوا ته دستخط کړی دی تا سر زه به آدم خان سره معلومه ته نه وروره هغه داسې ښه نه دی چې اوس تاسې نن راغلي وو سبا ته سوی تو تو شپې مو وي بیا به بنیر ته بوځم که ښې سیال به وکړو وطن به وکړئ او سره وبله ورځې وجنګېږم که خبره دې ده کې دي میټا مغول کله نه زور او نه زري وه ځان ته یې تیار کړو دا میروګان میرګي دې تو گزار وکړې ته نه گزار به څه کوې ته نه څه به کوې اخر د میروګان آدم خان ننداره کې داسې یوه تیږې باندې کونیټي ته ټکرای واچولو پاس به کېناسته تماشا یې کوي درخانه نه نه خوشحالي کله خوشحالي ته د یار یې ولید ته خلاص ډېر خوشحاله دی ته میروګای بوشه هغه خبره ده که سپک به شم مسلي شو دی که شپون به شي درخون دی که میټا مغول یې مړ پاخه دی که میروګای مړ پاخه د آدم خان خلاص میدان کې دې زیلاتې کړي دي کښې تورې وبسله میټا مغول دی تندر تور ووته ننداره وکړم میرګي لوی ویښتې غشې ونې ودرېده ته پورې رنګ شه آدم خان یې لا کندو ته غورځولې دوه توره ښه نه په کنګل یې سري نه په زغرې یې سرېږي دې سره به څه کوې کار ته بوته لارې لارې اوبه چې ورځې میټا مغول ګیل واستېر کو د دوه مټو ته یې تړلی و د ګاډې ورته راخلاصې کړې رنجا کې ورته دوړولی دی په لیتا یې ورته ولګول میټا مغول ته ننداره وکړه د غربین خولې ولې ده کور راشه څه بلا خو بیا راوخسته ستا چې شوي رسته خوله دې لیدا شي ته ته خوښه نه دی وروره چې ته له غربین کېږدې زه د توره کېږدم هغوی به درسره ویښ وو ته بلکل مه خوښه یوه غربینه کېښلو بل توره کېښله هر دوه داسې لکه د یوې مور زمان وزلي سره سک سام هغوی به درسره ویلو دو خره سلداره ډېر ستړی کړی و بیا یې منځۍ خوانه ووالو دا دریام جام شو نه ستړی و مې بابا ورته ته خوښه نه دی وروره چې یو سودا مو وکړو چې بلکل مه خوښه یوه کې نسته سړېږي بله خبره یې د درخان یې د آدم خان کوه ته لسونه یې پاک ویښتان ته نیولي دوا ورته کوي میرګي ته یې د شوله شوه د خړه ماشه
ما خطر वही असवाल में चिकस्तान पर दार कबूल की मिल गया और अबू मजूर अकेले शाद खड़ा माशा जाती मेरी गिला पर दवाने वाले ने बेटा मगल वर तखंदी तो डेरे दवाने दे के सवाल के पहुंच चिकस्तान था बखबर दिल की वही आसमान में चिकस्तान बदार कबली ये रसेगे द बनीर की रफा किया और दे तेरा पासेगा मेठा मखला और पासे दो आज दे दरखाने सवाल पाक चिकस्तान तो वो गुलाती है अदम खान वो करो वे रुगी वो को द तेंगी वे को तो सरगी रहो द कदीबी मूल जमन का से अखपल पीना माय वो खता यो खरेटी वो को तो बले का वो राह की को वापस दा मेठा मखले समझाओ पास पसीने बांधे और बांधे के नस्तो आगा कंग अगा खंजार दे मंदे खान दिस्पीन हजार मूटा दे और सिरोई बसलो और टोल घरों के पट दे दूर जावर के नष्टा ते द खंजर चुका इस्तर के लिए दाशी तो मेरो गए से जल्म दे दस्तर को मार स्तर के लिए नवो बासो नोरा टोल घरों के पट दे लेट पलेटे ले तब अदम खान और तब मंडे आवाज रो तो चल दे उरा इतना ज़्यादा उसमें तुम लोग वाले वो दूर जोर के नहीं तो सीधा दिशार पर को तो मैं चाबा कर ले सा राग दे मंदिर खान दे होती तो कैसा हो रहा है सवाल तो की माने कैसा बड़े न क्यों राजी जंगी तो बदेना तो कोरान शास्त्र ला का दिल्ली बसो दे मोबो दे बनेर खोरा समंदर तो वो चाहिए जोरावर खुदा दे जोरावर बसो दे दी जंगी तो बदे नहीं ऐसा ऐसे जंगी तो बदे तो नहीं अदम खान ऐसा ना कैसा बड़े न के नगे नगे स्तर के दिन मिलेगी खतली नहीं खून वो खतो खंजार लॉस के दे مخه ورته راوړل ته خدای دې خوشي سن خان وغم کندو ته تو ورځولې کزه ورځولې ته ته وسه ته شپره شینه ته غاګ ورته کوي ته ته جنگي ته بده نه سنا زنه ته خا وګه ته
की वलवाता दखद जगी तो बदे नहीं मेरू का खद जगिया वही वलवाता मेरू का खद जगी वही वलवाता मेरे नीक बदी असरा अपना है बखल दिल की बलवाता कतो जंगीर तो बदे नहीं अजम खान आमिर होगा इधर जंगीर के यरवाता ज़ेद जंगी परवाह न को मकौरा ज़ुरावार खुदा दे ज़ुरावार बदशाह दे इतुर्रे इधो खबर दे नमन कंदो दे तो कर दे वाले इधोगी से कर दे वाले बेटा मकल दे दखनी रहो सुखली की वो शोर तशे डल वाला तशूर क्या मेरे तो जाकोर खाना देखा तो कागवासी तो पहुंची नहीं मेरे की क्या तलेट पलेट रही जोवर की नस्ल से दीदी सार परी शेख पराग ने नहीं की गुला पाए देखोंडे समझी तो पियवी ने सड़ी मलकड़ी थी परार शिवी ने दयारों के मेरुगी तो फोन पर से तुरी के दस पितु यारों के दास परांग को लपाए दे तकड़ाओ मेरुगी तो फोन पर से द्वाम लंबारे दो दगुए भी वो सरू बसन वरन दराय वकड़ा दद्वा सतुरी वसवानी बोली दू यो सराय मंडे रमंडे उबल पला कही दगार होने वाले दे तो कोई नांगसा झगड़ा खा दे दा चुकनी दा वसवन दावल जा दे मंडा ऐसा का सड़ी मड़े वसवन वरो वाले वासे और खासे तो वे रहो नंदराय वकड़ा अगे वाले दो दगा बेरोगा वाले दो मेठा मगवाली समला वाले दे द मुखान वरसे सोरा रक्सोल सरी वकत द मेठा मगवाल सार प्रेली ज़ेद जंगी तो बदे ने इसमें अगे समला वाले दे सा देर खुशहाल शुदा शेख पनांग मखेवाड़ा वालों शेख परांगे वाले दो जरूरत है चाले इतना देवुस बतमला वाले घंटा पर विश्वास दूर दो कि नष्ट का पस्तर को आया फुलिया पटा दे तो बिजिया पट दी ने दा सलम दे यो स्तर के लिए दाशी नूर और छोड़ जगरे कर वर्ता वहां दे दा शेख परांगे और देवुसा दो खान दस्तने गरी नहीं करे दे पे सौंप दस्त पेगी तेरा और भी खास का दा खत दा कोट पोश रहा कदम देखी यू बटनो अच्छा खंजर चुका बकेक दवा वो पाता देता वो लगी कभी अच्छा कालो मारो है जी सार प्रेकवाला डेरा ग्रोना ने बे वोर बंदो बास करता को अदम फोन ते ते को मोर ब्लॉक ने ले तो मोस्ट फोन करे उसे लगा खाया ना वर्ता वो तो हुरूब लगा लो चाल दिया वो साहब मेरे की दरबार सुना ग्रेवाना सवर वो छोड़ तो खत गए बुजुर्ग को करे शुभ वेश लोग की देखे देवो गौर सार के जे सरोदारू ये खुद गमाए दे दस वजले बोल के बिछी बशाल ने मेठा मोहन वो जीव वो जे जोरा यो कोला का और के सरगां से मरे खो ऐसे द खंजर चुका बके जोरे का तो तंगी द खंजर चुका बके खरा जोरे वेर को जनी में गरे वो तरफ तो लोरी नी बल तरफ और तक स्पिन और मेरे का दलवर और का जी कैसे रमंडे को वो कमेला गाग दे दी मेठा मोहन दे वो खे बखलो के लिए गाग करते कैसे कसम ये सारा करे ना
منه هم بفضل کی منه خدا د پاره مرمنده کیورا د چرپای په شان وخت ته په خلیم د خلی او خې په خلی ورته ومنډو غږ شپرنګ دی ورته سورا دې زره ته ونکسي وې ګرته وچا منشا ما کسی منشا ویسری تو پس دور را دور میں خبتوں کا دا خنجر چکا بکری دا پاتا بول لگی دنی مزگری ہوتا اب تلواری نینی بلتا را بتکسکین الوار ورمیگل که دلوارو خروک جیر کسی زنی کی ونو دور میگی خود سرگان شو خنجاری پیا خیلی تا دم خوان ورطا منڈا را گئی سبا قبر را اور دے تو خدا وغان تو خورو لگا چالا ورطا کو دا شیخ پرانگ تیوی گلو پیتا سوکایوال تو دوسرے چال ورطا کو کنی دیچے تدل لوائی شو تو غرو کے پاس اور دے تو سیڑیانو وہ سسٹم لوالے دے دینستا وہ سسول داری تو دو ڈیلینے رگلے دے ایمو رنگ با دیتا ایمو خدی گوڑ کو سے مرائی خسی وا تو تیار یارینا بتا پو بان بیاؤں میری گیا دم خون سرونا بناونا آخا کوارو چه موی مڑکڑی و خد دیرنا بولی و دا خا کوار نا سیدی سارمو پری کو نقش گولا پاورتا یایی زوری ویر کرلو مرے کے نا خنجر سرا روش کداری دزمکے کے خنجار تا نو بسرو سارے خوئی کی ونی و نسی مندان تا ایک وزار کن بیرو پاسے دو دا مٹی نواری شیخ پرانگ ورطا راو دا خڑو گردو نا پا جایی دا دسمالی و ترخص دے تی تورنا ما ہو پدر میرگی بندر راو کدا دمخوان دا سارے راو خوفتے دے بیٹا ما والسان جب نا دسمالا دمخوان ورطا راو کگلے دے دے گینی پا جایی ورطا تورنا سارے اینی ما پا جایی سو یہ لیسا بل سارے وطر سانویل سی دا زندر سے نکا گیلی ایتا بل چی شیدی ایتا مندل خون سارے تا غادا پری دے ایسا چیتا دے ورطا کوئی که ونیو دا وقت کو جینی دے ورطا رو بسرو کا تیراول کا دوکا سے واقع گئے وا تی پو مور فلوار خدا نالت سبق ورطا ایدا غدم خون نالت شمیر گیا وردیل تا دوسا تو وقت تا دیلینا دو مو خود بول کسلی کوی تر غلی لی دیلینا دنیا سے مزالی کردی موی مرکولو خدیرنا بوال آغا با خکورو دا خکور نه ده دو جینا زو کی ورسه ایلی جنگیر بچو خبر تی پا مور فلار ده نلتی ادم خان ورته تا دو دا پاک سر رسیدو ادم خان ورده تو رایو کار بکره تا چیتا دا منزی خان مر کرده ده ادوی با موترتا که تو بلکل بیده صاحب منزی خان ساره آراو خسو بیٹا مول ساره آراو خسو سراغو در خانی ملالانی تیریگی پاسا پرکرشی نه غاق برتا گنجی رو کی دا تشولا مور در بندی پورا ماسا